سلامونه ملګرو قدرمنو په مخکې یو ویډیو کې مونږه د منګول سلطنت ذکر کړو او باقي کې دا خبره کړې و چې د دنیا په تاریخ کې تر اوسه پورې چې څومره سلطنتونه جوړ شوي دي باقي کې تر ټولو لوی سلطنت منګول سلطنت و. د منګول سلطنت بنیاد چنګیز خان یې چنګیز خان د مرګ نه پوره 130 سال پس په ازبکستان کې په 1336 کې یو ولک پیدا شو چې نوم یې تیمور. دغه تیمور به خپل ځان ته د چنګیز خان په نسل کې ځان یادو چې زه د چنګیز خان په اولاد کې یم او دا به وی چې زما دا ویژن دی چې زه د چنګیز خان هغه منګول سلطنت یو پیری ته بیا جوړ کړم او دې تر ډیره حده پورې به دغه کې کامیاب وشو. نو په 1370 کې د په چوختایي سلطنت باندې قبضه وکړه او چوختایي سلطنت هم د هغه منګول سلطنت یو حصہ و چې کوم چنګیز خان جوړ کړو او د دغه نه د بادشاہي او د اقتدار زمانہ شروع شو لکه 1370 نه او بیا نیکست 35 ایئرز 15 کاله د تر مرګ تر 1405 پورې دغه زمانہ د جباغي کې هغه د دنیا د هغه وخت لوی سلطنتونو لا شکست ورکړو. د تیمور په ډیرو حوالو سره د تاریخ یو متنازعه خو ډیر زیات دلچسپ کردار دی چې هغه یونیک څه ډیسټینګویش خصوصیات دی لري چې هغه نور شي نو لکه څنګه نو هغه کوم به دار چې ته هغه سلطنتونو لا شکستونه ورکړل کوم سلطنتونه چې د خپل عروج په زمانہ کې لکه ګورئ اوس دا چې ما څنګه وایي چې د 1336 کې پیدا شوی دی 1370 کې بادشاہ شوی دی دا هغه زمانہ ده چې سلطنت عثمانیه چې وا نه هغه په عروج کې وا او یو علاقه وسی بل علاقه فتح کول او خپل سرحدونه پیلاول. نو تیمور یو جګړه چې د سلطنت عثمانیه بادشاہ بایزید اول سره وکړه او په هغه جګړه کې د عثماني ترکو له داسې شکست ورکو چې بادشاہ بایزید اول یې کېدو جوړ کړو او هغه به ځان سره یو پنجره جوړ کړی و هغه کې ګرځو. نو یا هغه د عثماني سلطنت بادشاہ او یا اوس د تیمور په جیل کې وو. د هغه لپاره دا صدمه وي دومره زیاته شوه چې د دینه د تیمور په لیکیت کې وفات شو. نو د عثماني سلطنت لا هغه یې شکست ورکړو لخرلا او د عروج په زمانہ کې د شام او د مصر مشهور مملوک سلطنت چې کومو چې هغه ډیر طاقتور وو هغه د دینه مخکې لکه چنګیز خان په زمانہ کې یا د علاقو خان په زمانہ کې خپو بادرای سره خپل سلطنت د منګولز د شکست د عملونو بچ کړو. خودي ځای کې تیمور په غي باندې حمله وکړه او هغه یې شکستونه ورکړل او بل طرف ته هندوستان هم د خلجی خاندان په دور کې او دا غینه پس مو د منګول نه د هندوستان بچ ساتلو هغه بادشاہانو خو د تیمور مخې ته هغه یې ټینګ شو او ناصر الدین تغلق چې وو ناغله په 1398 کې تیمور شکست ورکو او په 1398 کې تیمور په دلی باندې قبضه وکړه او بیا یې د دلته نه پتلو کې خپل وایسرای خضر خان مقرر کو هغه د اغینه سید ډایناسټي دلته په هندوستان کې شروع شو. نو تیمور هندوستان لم شکست ورکو. یو چې کومه حیرانتیا خبره ده نه هغه دا چې د مسلمانانو په خپل خود راټول جنگونو نه مسلمانانو خلاف کړی دي وای اکدوکا لکه یونی که چرته داسې جنگي چې دا یورپین سره جنگ کړی دی کریسچینز وغه یې سره جنگ کړی دی خو هغه د اسلام لپاره نه کړی هغه د خپل سلطنت چې څنګه د نور کړي دي د سلطنت په بیلاولو لپاره داسې دا کړی دی. نو د ټومبای خبره خدای چې لکه دا پر خپل جنگونو کې جهاد جذبه بده کې نه و د صرف خپل سلطنت لپاره جنگ کړی دی. دویمه خبره دا ده چې د پر خپل یو ظالم او جابر حکمرانو او د پر خپل ټول جنگونو کې وي 1 کروڑ 70 لاکھ خلک قتل کړي دي. نو 1 کروڑ 70 لاکھ خلک په هغه زمانہ کې د دنیا د آبادی 5% سوا نو دا دومره زیات لکه د دومره زیات تعداد کې دا قتل او قتال کړي دي او د دینه پسو چې کله دا وېدا اراده وکړه چې اوس د جهاد اراده وکړه چې اوس به جهاد کوم د دې بری چې کوم جنگ کومه نه هغه به د اسلام لپاره نو د چین خلاف یې جګړه اراده وکړه او هغه خدای پاک ته منظور نه و دی بلاره کې چې خپل وطن ته واپس تکړه نو دی بلاره کې وفات شو. نو هغه لکه مطلب دا چې جهاد ددو اونکو. نو اوس بل طرف ته دا خبره ده چې د لګیسی چې دا ډیره مضبوطه څنګه چې دیو لګیسی مطلب دا چې د نه پس د سلطنت چې کوم دینه تر صدو پورې قائمو د دو نوسه الغبیت چې دینه وسکی شي او کمران جوړ شو او د کابل بادشاہ هم دیو او د دینه علاوه د دو کروسې چې د بابر د دغه الغبیګ وروارو هغه په هندوستان کې د مغولیه سلطنت بنیاد کې خود او دغه مغولیه سلطنت بیا تر 1857 پورې تر بادشاہ ظفر پورې په هندوستان کې قائم وو. نو مطلب دا دی چې وګورئ د تیمور یا د چنګیز خان وسې کړه وسې و یا نو خداغن وسو کړه وسو په صدو باندې
حکمراني وکړه. نو په دې وجه باندې په دغه زمانہ کې چې په کومه زمانہ کې تیمور په کومه صدای کې د دې ټولې دنیا د ټولو نه مضبوط حکمران او د دې د مقابلې څوک نه ځکه چې د عثماني خلافت عمر طاقتور د عثماني سلطنت عمر طاقتور سلطنت نو او دا غیلم شکست ورکړو. نو په دې ویډیو کې تر دې دمه پورې بل ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله پامان.